چې په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کو الہیت پیدا کو بندگانو ته ونګورو چې دا بنده به خپشي دا فلانه به خپشي والله کدا انسانانو خوشالولو کوشش کوي یو به خوشاله بل به خپکی کبل خوشاله بل به خپکی خو چې الله رب العالمین خوشاله نو حدیث کې راځي کله چې یو بنده الله رب العالمین خوشاله شي الله رب العالمین جبرئیل علیه السلام را طلب کی جبرئیل علیه السلام ته وی دی فلانی انسان سره زمينه کومه اے جبرئیل ته ور سره مينه وکا هغه اسمان کې ملائکه له आवाज وکي هغه ورته وی چې الله رب العالمین د فلانی انسان سره مينه کوي تاسو د فلانی انسان سره مينه وکي هغه د اسمان ملائک د زمکو ملائکو ته وي حتی یوضع له القبول فی الارض په زمکه کې داغه لپاره قبولیت کې خودلی شي هر سړی ورسره غیر اختیاري مینی هر سړی دا غواړي چې زه ورسره کینم زه ورسره خبرې وکم خبرې به خلکو له خوند ورکوي داغه شکل به دومره ښایسته مزیدار خلکو له به داغه شکل کتل خوند ورکوي نو چې کله دا رب العالمین راضي شي د الله بیا په دې باندې کېږي